نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه آغا نظر چه بل چاہتا پا غلطا پی کتیشی بد نظر او یا سوک زان پا داس طریقہ برابر کی چه خلق و تا پا بد نظر اگوری وی پا دی دوالو دی دا رب العالمین دا طرفنا لعنت نازل شی دا لعنت ذکر چه کم دے قرآن شریف کی یا پا حدیثو کے راشی عموماً دا دے استعمال پا کبیرہ گناہ کی کیے گناہ کبیرہ کی لعنت استعمالی گی معلومی گی دا چه چاہتا پا بد نظر قتل دا گناہ کبیرہ دا او کسوک زان دا سے تیار کی چه بل انسان را تا پا بد نظر اگوری ندام گناہ کبیرہ دا دسترگو پکتو اجر او ثواب مشتا او دا دسترگو پکتو گناہ مشتا کپا دسترگو دے قرآن تاو قتل دا سجدے زیتا دیو قتل او سترگی دے زمک تخکت اکڑی زمک تا دیو قتل دا انسان نا دے بچ کڑے پا دے نظر تا تا اجر او ثواب ملاویگی اکدا سترگی دے پا غلط زے کے استعمال کڑے پر دے زنانت دے پیو قتل یا دا گناہ زیت دے پیو قتل یا گناہونو تا پی گورے جوارے تا پی گورے ٹی وی تا پی گورے تصویرونو تا پی گورے دا دسترگو گناہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان العین زانیہ پسترگی ام زناکاری وی زنا یواز دا اندام سر تعلق نلری سترگو سرم لری کہ سوک چاہتا پا بد نظرو گوری پا خراب نظر دا دسترگو بدعملی شوا دسترگو زنا شوا اکا سوک دا چا خبرو تا پا غلط طریقہ غوک کی دی دا شہوت پا نظر دا چا خبری ووری دا دا غوگونو زنا شوا اللہ دیتی مسلمانو ساتی حضرت علی رضی اللہ عنہ یوزل پلارہ تیرے دا پاغلارج کے خلق و ڈول واو لگا اسم پا دے خادو کیا دا خوشحالے پا موقع خلق ڈولونا و یو تماشے راولی حضرت علی رضی اللہ عنہ پا غوگونو کی گوتے و منڈلے او دا غزان نیزان دا غزین نیزان لرے و تختاو او وی فرمائل چی ما پخپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دستر گلی دلی دی چی دا چلے کڑے دی پلار تیرے دا و دا غسی تماشا و ڈول ڈنگی دا نو ما خپل پیغمبر اولی دا چی غوگونو کے گوتے و منڈلے و دا غزین نیزان اخواکا معلومی گی دا چی کم دے دا گناہ آوازی التبا کوشش کے چی دا دی گناہ دا اوریدون زان بچ کے غوگونو کے گوتے و منڈا غوگونا بچ کا خو چی دا غا گناہ نا بچ شے زمارونو دا سترگو گناہ او دا غوگ گناہ دا دیر خطرناک گناہ دا اول نمبر سڑے دا غوگ گناہو کی پا غوگ خبر دا سیورو چی اغا غلط خبری وی بیا کوشش کئی چی دی پسی دسترگو گناہو شی او دسترگو گناہ پسی بیا کوشش کئی چی اغا خراب گناہو شی اللہ رضا دی درے وارو نا مسلمانو ساتی پاکی مینس کی دا جبی گناہم کی گی نو دا دینا با مسلمان زان ساتی اکا زانے و نساتا نو خطرناک گناہ دا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام زمانہ دا فرعون خدای سره دا مرگرو غرق کا او حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے ود دا دریابنا پورے ود یولوی علاقوا بلقا دا غیلاقینو مپاغی دا حملے ارادہ اکلا مرگری تیار کرل چی ورزو پا دے خار باندے حملہ کو چی دا فتح کو
دغه بلقا کې یو نیک سړی بلعم نومو، بزرگو نیک سړی د الله عبادت به کو، او د هغې زمانې غټ عبادت به دو چې سړی به جونګړه کې دی رو یا په یو غار کې به دی رو، ځان له به ناستو، نه به یې ښځه وه نه به یې بچي و. اگه چا به ښځه بچي مو نو بیا به هم کوشش کو چې زیات وخت د په غار کې یا په سوړه کې او یا په جونګړه کې تېره کړي چې د الله عبادت وکړي. د دې بلعم خو ښځه وه خو ډېر زیات الله ته نږدې و، او پروردگار دی بلعم له یو نعمت ورکړی و د دعا د قبلېدو چې ده به کومه دعا کوله نو هغه دعا به الله قبلوله. د دنیا د خلق راتلل او چا به ورته ښه دعا وي او چا به ورته خیره وي، او دی نیک سړی و، دعا به کوله الله به دعا قبلوله. کله چې حضرت موسی علیہ السلام په دې ښار د حملې اراده وکړه، د ښار خلکو بادشاه ته شکایت وکوي د سره خو موږ مقابله نشو کولی. فرعون د سره مقابله ونه کړې شوه، د فرعون لوی لښکر د په مقابله کې په دریاب غرق شو. نو چې فرعون مقابله نشي کولی، د فرعون لښکر نشي کولی، موږ به ورسره څه مقابله وکړو؟ موږ مقابله نشو کولی. خو څه به کوو؟ وی داسې وکړه چې ستا په دې رعیت کې یو سړی دی بلعم، هغه ته ووایه چې د موسی علیه السلام ته او د بني اسرائیلو ته خیره وکړي. ډېره ښه ده. بادشاه د بلعم ته راغی، ورته کېناسته، وی ګوره زمونږ په دې علاقه د حملې اعلان موسی علیه السلام کړی سره د ملګرو، او مونږ یې طاقت نشو لرلی، ته مهرباني وکړه ده ته خیره وکړه چې دې تباه شي. بلعم ورته وایي چې داسې خو نشي کېدی، زما د هغه خو یو دین دی، زما د هغه خو یو مذهب دی، د هغه مذهب ومنې، د هغه دین ومنې، زما د هغه یو دین دی، جوړه به راشي حمله در باندې نه کوي. بادشاه درې کاره وکړل. ګوره بعضې بادشاه هوښیاري، د دنیا په لین دین هوښیاري. یو خدا دی چې د بلعم ته پولیس والا مقرر کړل چې دی در نه بار ونه تښتي، وی تا وجنو پرېږدو دی نه، چې ستا او د هغه یو مذهب دی او هغه په مونږ باندې حمله کوي، خو ته ملګری بیا تا بیا چاته پرېږدو؟ که هغه حمله وکړه نو مونږ به لاول تا وجنو، ستا ښځه به وجنو، ستا بچي به وجنو. تا په خپله اقرار وکړه چې زما او د هغه یو دین دی. معلومیږي دا چې ته خو د هغه په طریقه خوشحاله. نو که هغه حمله وکړه تا پرېږدو نه یمبرک. دویمې دا چلو که چې د ده ښځې ته واسطه جوړه کړه او هغې له پیسې ورکړې. بعض انسان د ښځې نه مجبوره شي، شیطان هم د بعض نیک انسان ښځه ولمسی او د ښځې په دام کې راولي، نو خرابي کې سړی د ښځې نه مجبوری. ښځې ورلو لمسول او ښځې له لالونه او جواهرات او کالي او سره او سپین پټ راولېږل چې دا خاوند یې مجبوره که چې موسی علیه السلام ته او د هغه قوم ته خیره وکړي که نه، نو ګورې پرېږدوم هم نه، او که خیره وکړه ورته نو دا دومره دولت او مال هم دله درکوو. دریم کار یې دا وکړه چې د مشرانو جرګې د بلعم له راولېږله چې تاسو لاړ شئ او دته نصیحت وکړئ، او که دې څومره مال غواړي دولت غواړي دا ټول وله ورکوم، خو چې دا موسی او د هغه قوم تباه شي دی ورته خیرې وکړي، د خیره الله قبلوي. بلعم په دې دریو وجو باندې را مجبور شو. هلته ورته ښځه لګیا ده چې سړیه که دا خیره نه کې نو موږ به څه کوو؟ موسی علیه السلام خو دیرا چولې د خیمې یې لګولې دي، لښکر یې تیار کړی دی او اراده لري زموږ په دې قوم حمله کوي په دې ملک، نو هغه به یا حمله کوي یا به نه کوي. بادشاه موږ نه پرېږدي، ما م وجني، تا م وجني، بچي م راله وجني. یو خیره ورته وکړه. هغې خو پیسې اخېستې وې ښځې. هلته جرګه لاړه بلعم ته چې ته ګوره زمونږ وطن یې زمونږ کلی روانېږي، موسی علیه السلام زمونږ وطن روانوي، خیره به کې. بل خوا د بادشاه دبه و پې پولیس پې مقرر دی چې که موسی علیه السلام حمله وکړه نو لومبې به دې وجنو. غریب یې مجبور کړ. دی یو خر و په هغه خر باندې سور شو، او یو غر ته به ته په هغه غر کې به د الله عبادت کو.
خر روان که چې هغه غر ته ځم او چې هلته اوس موسی علیه السلام ته خیره وکړم خو بادشاه هوښیار و هغه وی په دې چې الله نه ونه تښتي کسان یې ورسره هغه جرګې والا او پولیس والا مقرر کړه چې تاسو د خیرو ته غوږ کېږدئ دی به جدا کېږي ستاسو نه چې په لاره ځي هغه ځای کې خر را پرېوت خر نه ځي دی را کوز شو هغه خر له ذکې ورکوي چې دا خر پاسئ وی خر ورسره خبرې شروع کړې دا د بزرګانو کرامت دی چې ته ما ولې وې زه تللی شم مخکې د فرشتو جال راته ولاړ دی ما نه پرېږدي مخکې تلو ته زه څه وکړم دی په دې پوه نه شو پیسم ذهن ته راله جرګم راله د خپل ځان سوچم راغی خر یې پاس او روان شو هغه ځای ته ورسېده او هغه هغې زمانې چې کوم عبادت دی هغه خپل عبادت یې وکړ ځکه د دعا د قبلېدو هم دغه طریقه ده او زما رونو د دې نه مخکې استخاره کړې ده ورګه استخاره کومه استخاره چې کوله نو په هغې کې ورته دا د الله د طرف نه وویلي چې ګورې پام کوه غر کېږي که موسی علیه السلام د دې خیره وکړه که ته ډېر هم لوی سړی یې او ډېر هم عبادت ګزار یې خو د پیغمبر د خپې خاورې ته هم نه رسېږي دا قاعده ده زما وروڼو دا ټول مخلوق را یو ځای که دا ټول مخلوق حضرت عبداللہ ابن مبارک نے چا تپوس وکړ وی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ غوره دی او که عمر ابن عبدالعزیز غوره دی حضرت معاویہ صحابی دی او عمر ابن عبدالعزیز تابعی دی لاندې درست دی سره دی نه چې عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله ډېر انصافدار په دنیا کې ډېر انصاف قائم کړو وی عمر ابن عبدالعزیز غوره دی که معاویہ رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مبارک ورته وی وجود در علی غونی غونی کا وجود میں ویختو درېدل وی که دا ټوله دنیا د عمر ابن عبدالعزیز غوندې سړو نه ډکه شي دا ټوله دنیا نو د معاویہ رضی اللہ عنہ دا هغې اس چې د پیغمبر علیه السلام په ملګرتیا کې په جهاد کړی دی دا هغه اس د خپو خاورې ته هم نه رسېږي چته حضور پاک او چته صحابه او چته رستو خلق نو که ټول امت را یو ځای شي او نیکان او صالحان او علما او هر څنګه خلق زما رونو پیغمبر ته په مرتبه کې نه رسېږي پیغمبر له الله لویه مرتبه ورکړې ده نو درې ځله د استخاره وکړو درې ځله ورته په خوب کې دا الهامن او په خوب کې ښودلی کېږي چې بلعمه بېشک عبادت ته ډېر دی استاد خیره مون قبلو ته مون مستجاب الدعوات ګرځولې وګورې که ستا سره دا ټوله دنیا هم ډکه شي ستا غوندې د نیکانو د موسی علیه السلام د خپې خاورې ته نه رسېږي پام کوه هغه سره نیغ په نیغه نشي غر کېږي ګورې خوند یې ونه که لاړ یرم ده او لالچم دی دا دوه څیزونه ډېر خطرناک دي چې لالچ او یره راشي که نه د سړي نه به ایمان وځي باید سړی ویریږي ځکه نبی علیہ السلام مبارک چې دعا کوي نه هغه فرمایي اللهم انی اعوذ بک من الجبن خدای ما د بزدلۍ نه وساتي بزدلي او یره دا د انسان دپاره خطره ده او لالچ او طمع دا د انسان دپاره ډېر خطرناک دي چې په چا یره راشي دې حق خبره نشي کولی حق نشي بیانولی او که چاته طمع او لالچ راغی د طمع او د لالچ د وجې هم دې رښتیا خبرې نشي کولی او دې خوار ته دواړه پیښ دي یرم پې د بادشاه ده او طمع او ښځه هم ورته لګیا ده خیر هغه ځان یې هغه غار ته ورسو دا خلق د بادشاه دا پولیس والا او دا جرګې والا ته ګیر چاپېره تو دي چې دې به اوس موسی علیه السلام ته خیره کوي اتفاق ته ګوره مفسرینو لیکلی دي د قرآن شریف د یو آیت په تفسیر کې چې کله د خیره شروع کړه بني اسرائیلو ته نو د خولې نه د قوم طرف ته خیره وځي بني اسرائیل نه یادوي وی خدایا زمونږ د کلي دا قوم دا تباه کې هغې ورته لیونې که روغې مونږ راوستې چې ته به د موسی علیه السلام قوم ته خیره وکړې نو خپل قوم ته د خیرې شروع کړې او چې د موسی علیه السلام نوم اخلي نو خپل نوم یې د خولې نه وخی چې بلعم دې غرق شي ته خدای سالمه مونږ خو چې موسی علیه السلام ته خیر وکړو ځان ته کې مونږ خو د هغه قوم ته خیرې وکړه نو تا خپل قوم ته خیرې شروع کړې وی قسم دې جبه اخ واړو مو دا تاویږي دی بل طرف ته غرق هم کړم تباه هم کړم ظالمانو
موسی علیہ السلام نوم علم اغا نرازی پا جب اخپل نوم رازی خیراغت تکو مخپل تان تراجی کیگی او بنی اسرائیل پا خل علم داغی پا دستاسو نمون پا خل رازی اغا نرازی جب آخواتاوم ادی خوارا گردی غرکم کلم رب العالمین دا سے آفت باننے مبتلا کا کہ لکد سپی جب بار روتو دی نوم ترو رسید جب تیویزان دشو دا دا خدای فضل دی دا سپیم جب دا زمونگم جبی دی دا سپی جمع کم دی پرتی لاندے ویزان دی لالتی بیگی او دا انسان جب پروردگار پا شنڈ و پا غاخونو کی دن محفوظ ساتلی دا دا خدای سونا لوی فضل و سونا کرم در تا اللہ خولشی چی انسانا ورزدام کولشم چی جب در ناویزان دا کم وزولن دی و لالتی بیگی در سره می سون احسان کړی دی غاخونه دی جبه ده دیله مې در له غلاف جوړ کړی دی شونډې مې جوړې کړی دی او د دشمن میانس کې مې بنده کړی د غاخونه خو د جبې دشمنان دي که معمولي غوندې لږ غوندې غاخونه خطا شي او جبې په دا میانس کې ګیره شي وینې ته وبهیي او څونه انسان په تکلیف کې شي دغه جبه د دې خپل دشمن په قلا کې تاویږي را تاویږي حفاظت یې څوک کوي الله کوي او دا شونډ غوندې لویه قلعه ته تو کړې ده د انسان دننه لاړې او هغه چې سب قصې پسې دي هغه محفوظ دي پټې دي د بلعام ژبه ویزانده شوه خلکو ته وی غرقم کړم تبام کړم غرق شوم بس پوه شو چې دا خو زه غرق شوم د پیغمبر ته خیریزه کو غرق شوم وی راشه بس زه خواستم غرق کې مستت یو چل خیمه هغه چلو کې نو د موسی علیه السلام قوم به رستو شي نور خو څه جوړ نشو پیسو کو وی جنکې راوله جامع و تخشتا واچوے سرون ورطا سرطور کے او بنی اسرائیل و دا موسیٰ علیہ السلام پا لخکر کے وردن نکے سامان ورکے جی پاگوی سامان خرسول شروع چالا چاکوان ورکے التا و خرسی چالا بلشی ورکے دا خوراک سامان چالا جامع ورکے او خشتا کے اخکول کے چی دا موسیٰ علیہ السلام پا لخکر کے وردن نشی او سامان ورکے پارزان قیمت تے خرسی او کدا موسیٰ علیہ السلام چی تقفاو جو خلق ورتکتل ندوی دی مسکا مسکا کئی چی اغی وترمائل شی او کچا وتلا سچون انکار دی ورتنکی بس پدی با دا موسیٰ علیہ السلام قوم شکست منی پا بلے نشیوالی اقا چلے اوکو بادشاہوی بددا سی جنکے خشتا خوبصورت تیاری کړي او دا خرید و فروخت سامان ولا ورکا ای ورچه بنی اسرائیلو کې دا خرسوے او اغی سره ګډ ګرځي که څوک لاسم درتا چې انکار به نه کوي ډیره ښه ده جنکې تیار شي سامان ولا بادشاہ ورکا او ورځي وي او که پیسې درکې سامان د بادشاہ دی خو پیسې درکې پیسې ستاسو دي ارزانه باندې خرڅوي پیغلی جنکے تیار ہے خشتہ خوبصورتا خشتہ جامع و تواچولے ویختم اخت سٹائل وغیرہ والا برابر کل او پا بنی اسرائیلو کے وردن نشوے سامان خرصو دیر پارا چی دا غوی زان ترامائل کی موسیٰ علیہ السلام خبر شوے دا گوری غم جوڑ نکے دا خزی پرینا دے خو خزی خورا دن نشوے بے تو سونو جنکے دی پلارو کسو کی گردی سوک یو شے خرسی سوک بل خرسی او دې زمانہ کې دا شیشته کنيسته دا ګورېغه طریقه را روانه ده د امریکا او د برتانیې او د کافرو دا یو سازش ته اوسم دا جنکه په دې لارو کوڅو بازارونو کې ګرځي او دا سامانونه خرڅي څوک شیمپان خرڅي څوک صابون خرڅي څوک در باندې چای خرڅي څوک در باندې چینی خرڅي څوک پنسل خرڅي څوک پینونه خرڅي او ځانونه جوړ کړي او جامه خشته کړي او جامه ټیک جامه او سر تور کړي او څوک په کوڅو کې دن نه ګرځي څوک بازارونو کې ګرځي دا څه د پاره د کمپنۍ مشهورتیا کو د صابون مشهور شه صابون د کمپنۍ مشهورتیا کو د شیمپو د کمپنۍ مشهورتیا کو د تیلو د کمپنۍ مشهورتیا کو دا د کمپنۍ مشهورتیا نه کوي مسلمان کشر کل بے غیرته کوي هغه شی دې کنه وګورئ لغوندې هغه طریقه ده چې کومه طریقه بلعام د موسی علیہ السلام د قوم خلاف هغه خپل قوم ته خلاغه طریقه روانه ده لارو کوڅو کې جنکې ګرځا ولې الکان دی وتبګوري ځان دې جوړ کتا تبالک ولې نه ګوري نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ اکبر سخکل پیغمبر دے پا خدای بے دے قسمی سڑے حیران شی ساجبہ الفاظ فرمائی وی خدا چی دا کور نباروزی دا کور نبار شیطان سکل کئی دا خدا دا خلقو پا نظر کے ڈولے کئی کہ بدرنگ خدا ولینی دا دیران دا غردولو خدا ولینی و شیطان سچل کئی
استشرف لها الشیطان، شیطان کوشش کوي چې خلق دې ته وګوري په توجه په غور باندې. دې وجه نه چې د ښځه د کوره باروزي په غټ پړونې او غټ څادر کې دې ځان پټ کړي، هغه دې نه ورته ګوري، یو ورته ګوري، بل ورته ګوري، بل ورته ګوري، بل ورته ګوري. د نظر او د سترګو ګناه شوه که نه شوه؟ دوی غم جوړ په لارو کوڅو کې هلکان ناست. ولې ظلم کوئ ظالمانو؟ خور نه لرې خپله، لور نه لرې خپله، مور نه لرې خپله، تربور خپله نه لرې، ولې ظلم کوې؟ سکول نه ماشومانې چوټي شي، وړې وړې ماشومانې لارو کوڅو کې خلک ناستې ورته ګوري. څه چل دی وکړه؟ ارو دې قتل نو څه کوپر دی وکړه؟ یارونو یو مثال در کوم، د مټیو دکان دی او ښه مزېدار دا مټۍ پکې خشته خشته پراته دي، هغه سپینې پاڼې پې لګولي او دا ګلاب جامن او دا رسګله او بل او بل ښه خشته په شیشو کې بند، او یو سړی بار نه ورته نیغ نیغ ګوري، څه فایده ورته میلاویږي؟ دکاندار به وتي خدای دې بېخو باسه که اخلې خو راشه واله، که دې څه زما دکان مخې ته وړه، زه خدای دې بېخو باسه. که دې ګوري په دې کتو اسم نه کېږي تر څو چې دې راشي دکاندار نه یو شی واخلي مټۍ یو خولې ته یې واچوي. نو دقه رنګې تا ته شیطان دا زنانه متزینه کړه، خشته کړه، ته ښکلې کړه او ته د بار نه ورته ګورې، نو خو همدغه مټیو دکان کتو مثال شو که نه؟ ستا پیسه څه چل دې وکړه؟ څه توره دې وکړه بغیر د ګناه نه؟ څه توره پکې شته؟ عزم نشته. د پی یو بوتل دې تا لاس کې نیولی دی خو خولې له دې چې ساس کې نه راځي او بوتل کې دننه پی پراته دی او ته ورته نیغ نیغ ګورې، څه فایده درته میلاویږي بې د غم نه؟ هلکه دې سره غم زیاتېږي او دا پی به کله څکم، دا به کله د ما مرۍ ته دا پی رسي، شملې به ترې کله وکړم، ماسته به ترې کله وکړم، او چې ورته ګورې نه دا غم به دې نه. دا مټیو دکان ته چې مخامخ ولاړې غم به دې یاره که پیسې وې او کیلو خو به مې ترې وړو، بچو به هم خوړی ما به هم خوړی، او چې نه ګورې دې غم نه به خلاصې. نو دا قتل خو غم جوړی، دا خو شیطان سړی نورم بربادوي. دا هغه شعر دا انجیوز والا جنکۍ کوڅو کوڅو کې ګرځي او سیبا بڑے والی بڑے نن سبا خزو بڑے والی خپکے گئے ما نرے نرے پینسی وی اسخا تک تور اسخاخ پہ لکه چیلی خکاری سپے بے خیوزی دا 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 کمی دا پرتوک اغود دی لا سنگ دا پر اخپے وردن نکی دا پینسا لا سنگ پدی نہ کوئی دا ولی ظلم کئی خلق دا ولی ځان سره زیاته کې خدا حیادار اغدا چې دا په پرده کې کور کې کیږي. دا ظلم د خپل اولاد سره خځه سره ظلم کېتا، ته د خور سره ظلم کې، د مور سره ظلم کې، ذاتی وسره ولې کې زمارونو. نو دا د انجیوز والا جنکۍ په دا کوڅو کې ګرځي بازارونو کې، دې لپاره خسلو دعوت ورکوي د ګناه، اغیزان ته رامایل کوي چې دا نور سنی د ګناه نظر خو به وشي کنه، او چې دا نظر د ګناه راغی د انسان نه د ایمان او د هغه د اسلام هغه غیرت بیا وځي ختم شي. مسلمان چې کافر وي په دقه به وي، په بل طریقې نشي والی. دی چې بې غیرته شو ردنه د الله امداد پورته شو. نو بلعام هغه خپل قوم ته دا چلو خو جنکۍ تیار کړو دا بني اسرائیلو کې وردن نه کړی، وردن نه کړی موسی علیه السلام دعوت چې دا تاسو ظالمانو ونه کې ګورې داسې دا جنکۍ منه کې دا وشړی دینه سودا وانلې دا پرېږده د خپلو ځایونو ته. لیکن بعض هلکان خو وي د نظر ګناه خو شته، د سترګو ګناه خو شته، د غوږ خو شته. بعض هلکانو هغه جنکو داسې ټونګې مونګې ورکړئ. الله څه چلو کو وبا خدای په بني اسرائیلو راوسته، په یو ورځ او یا زره کسان ترې مړه شو، یو ورځ سره او یا زره کسان مړه شو. او موسی علیه السلام خدای ته په سجده پرېوت چې یا الله بنده که دا وبا د بعض هلکانو د وجې نه زما ټول قوم تباه و برباد شو. دا د څه د وجې نه؟ دا د نظر د ګناه د وجې نه. لعن الله الناظر والمنظور الیه. رسول الله مبارک فرمایي زنویب چې څوک چاته په بد نظر ګوري په دې د خدای لعنتي، او که څوک ځان له داسې شکل جوړی، داسې جامه جوړی چې خلک دته په بد نظر وګوري، که سړی دی او که ښځه ده، په دغه د خدای لعنتي. رسول الله فرمایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. قرآن شریف کې دی که نه دی؟ مسلمانانو ته ووایه ای پیغمبره چې خپل نظرونه ښکته کړئ، مه ګورئ، حرام نظر مه کوئ. او ورپسې راځي قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، چې ښځو ته مو وایه چې خپل نظرونه ښکته کړئ، هلکانو ته مه ګورئ. سړي به ښځو ته نه ګوري، ښځې به سړو ته نه ګوري. دا ګناه ده، سخته ګناه ده.
حضرت ابراہیم علیہ السلام چې کم وقت نمرود اور ته غردو اور بلکہ چل نہ ورتا والا هدي اور ته بده غردو څنګه اخو په میلونو لري تاو کوي دې چې ور غردو خو مونږ باندې نزدیکیږو مونږ خو دې ته نزدیکې دیم نشو ابلیس د انسان په شکل کې راغی هغه د جهنم هغه مچوغ نه لیدی د جهنم ټالونه ورته وی دا ټال جوړ کې او په دې ټال کې دا ابراهیم علیه السلام کېنه او ټال له جوټه ورکې نو چې دا ټال خطې د جوټه اخري او دا اور دې مینځ ته شنو پړې بوشله نو دې به د اور مینځ ته وغورځي غټ ټال یې جوړ کړ ابراهیم علیه السلام یې په د پاسه کېنو ټال نو چتی فرشتو نیولې نو چتی شیطان ورته وی داسې وکړي جنکې راولې هغې له ډولونه ورکې چې ډول ډنګوي شپېلې ورکې چې ګډېږي ورته ډم ډولکي جوړ کې هغې مقصې وکړله دمې راوستې جنکې سرونه سرتو کړل بې حیایي شروع کړه او چې څنګه رالل ټال یې ګوت یو له ټال اوچت شو دا ولې فرشتو نیولې او چې دا مصیبت راغې سرتور در جنکې او بې حیایي راله او د خلکو سلو نظر پې پرېوت په دغه جنکو باندې او د هغې په هغه ډمتوب او سندرو خلکانو غوږونه کېښودل فرشتې د رحمت لاړې د ګناه نظر چې د شروع کو د ګناه اورېدل د شروع کړل د رحمت فرشتې لاړې ختمې شوې د هغې په ځای د قهر او د غضب فرشتې بیا راځي نظر ګناه ډېره خطرناکه ده توبه وباسئ په دا لارو کوڅو کې مه کښېنئ ښه دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ صحابہ کرام دی وسلم حضور پاک مبارک یوزل او فرمائل پلارو کے مکینے ایاکم والجلوس فی الطرقات پلارو کے مکینے صحابہ سوئی دا اللہ رسول زمون خود اللہ رو دا ناس دے نخلاصی نشتا من کب دے کینو خامخا لار کی کینو پڑے پکینو د دروازے مخې ته کینو خلک په لاره تېرېږي دا خو مونږ خلاصي نشته خامخا به کینو حضور پاک فرمایل ښه چې خلاصي نشته او لارو کې کینئ نو لارې له خپل حق ورکئ الله رسول لارې حق څه دی یو حق یې دا دی چې څوک دي سلام اچوي تاسو علیکم السلام ووایئ دویم حق یې څه دی یو غریب کمزوری دی پنډ دی ورسره ګېډۍ دی نشي وړی امداد ورسره وکړئ دریم حق یې څه دی نظر ښکته کړئ مگوره چند دا دا لار حق شو نظرونه بنو چتوي نظر ښکته کی مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه لیکلی دمشق جامع مسجد کې یو مؤذن بانګ به کو بانګ به بار په مناره کې کو او دغه علاقه کې مسلمانان مو يهوديان مو اوسم چې مناره کې څوک بانګ وي اوچت نو ویلی شي چې خلک یې ووري او حیا للصلاة او حیا للفلاح د پاره چې په کوډګۍ کې څوک بره بانګ وای نو مخ د کړکۍ نه یو خوا بل خوا استیش شریعت کې شته داسې دی بابا او یا کاله شپېته کاله بانګونه وي بس ټول عمر به بانګ وي یو ځل یې بانګ وي حیا للصلاة وي او بیا حیا للفلاح وي د دې جومات د دې منارې سره خوا کې لاندې یو کور د یهودیان اوسېدل دا خو شکر زمونږ ملک د مسلمانانو دی ورشه انډیا ته وګوره پکې یهود هم اوسېږي سیکان هم اوسېږي هندوان هم اوسېږي مسلمانان هم اوسېږي دغلته نه مسلمانانو جومات ته خوا د یهودیانو عبادت خانه را خوا ته د عیسایانو ده هغې طرف ته د سیکانو ده نو دمشق کې هغه وخت کې هم دغسې وه د جومات خوا کې د یهودي کور و چې دی وایي حیا للفلاح ویې کتل د یو یهودي کور کې یو جنۍ و په هغې نظر پرېوت مؤذن بانگی کاکا نظر چری پریوتا نو فورا نظر اخوا کا حدیث پاک کے راضی رسول اللہ مبارک فرمائی ویدا لنبے نظر چری اختیار نکم بار جارتا معاف دے لا تتبع النظرتا النظر یو نظر پس بل نظر مطابق ہوا فإن لك الأولى دا لنبی نظر دا تماف تی گوری دویم دا تماف ندی خدام گوری قصدن قل لنبی نا زمون دا خلق خطی فقص لنبی نظر گوری دا سنیقلن لنبی نظر قماف تی لنبی چی کم ناف تی اگه چی دا اختیار نبار خیال دینیو پچاور پریواتا
او نظر پس نظر بیا ملګه او فورا مقبل طرف ته وا طرف ته وی اړولې وی او اعوذ بالله ویلې وی نو هغه نظر پسې بل نظر کا لاندې ګوري جنې ته وکتل ګوري ور باندې اخلاص کو پاغه روشندانې سره ویزان کني نه جنې ته ګوري اجنې په خیال شو چې وی کتل بابا دا پردو کورونو ته ولې ګوري زنیک بخت اخوا بانګي کاکا وته وی چې یره جنې لري مې خو خشو مې لیدل ګوره کنه سترګو پسې د خولې ګناه شروع شو که نه شوه او د غوږ ګناه شروع شو که نه شوه د نظر پسې د غوږ ګناه د هغې خبرې اوري او بیا د خولې ګناه هم شروع شوه ډېره مې خوښه شوه او ډېره زیاته مینه مې ده در سره بابا خدای ته وګوره د خپل شکل ته وګوره او بوډاتوب ته یې وګوره د شپېتو یو نړېدلې او ما ته وګوره څوارلسو دیارلسو کالو دا ته څه کې زه خو ستا د نوسینب کشری یم خدای ته وګوره ځان هم مه شرموه ما هم مه شرموه او دی هماغسې په سترګو ړوند شوی دی نه هغې غوته ګوري نه که نه جینۍ داسې کار کوو چې ګناه نه کوو او ته ما سره واده وکړه هغه ځای نه کنیکشن لګولی چغې وایي دا سوچ نه کوي چې ما د اواز خو شلم کندي کې اورېدلی کېږي ابو بابا ته ته څه کوې ته روغې که لیونې نه بس نکاح وکړه نکاح خو جایزه سمنه خو نه ده ته خو مسلمان یې او زه خو یهودڼه یم نو وی سبا خو نه د مسلمان نکاح خو د یهودانو سره کېږي اجنه وته سوی وی ټیک د ستا په مذهب کې خو د مسلمان نکاح د یهودانو سره کېږي خو ما لزما ضمیر د اجازه تر راکړي چې د یهودي نه ما سبا بل چاته په نکاح شو د خپل مذهبي ته نکاح کېږي مسلمان سره نکاح نه کو داسې وکړه جنۍ چې که پیسې دې خوښوي کور دې خوښي هغه زمانه کې د مهر چې ستاسې شرطي ما ته ووایه خو مهرباني وکړه ما سره واده وکړه جنہیں پوچھ ہوئی سڑے خو نہ اڑی بار بار ورته وی مهرباني بس جنہیں وی راشه یو شرط وته کېره وی ښه بابا داسې وکړه چې نه مهر غواړم نه کور غواړم نه در نه بنګله غواړم نه پیسې کالي جامع اسم نه غواړم یو شرط دا منظور کرا زه د پوس نه د ښځې یم زه نکاح د سره تړم زه د پلار سره صلاح کوم نه رور سره کوم نه مور سره کوم اوس د سره نکاح تړم د نن نه د ښځې یم راځه څه شرط شاه به زه رې وایه ادا دی چې یهودي کېږي به اسلام باندې پرې دی اسلام پرې دا يهودي شرازه اوس نه دی خزه ته جنې دا خو ډېر خطرناک شرط و ما خو شپېته اویا کاله بانګونه ویلي منځونه مې کړي دي او تهجد او روزې مې کړي دي دار سپریلم لو کم پاوبو نه داسې نه کېږي که بل څه شرط یې راته وایه هر شرط چې دی منم خدا مهرباني وکړه دا شرط پرېږده یهودان ورته وایي چې که دا شرط باندې ښه کني کوزېږه ما ته دې خوا مه ګوره خیر دی ورته کلک شو خوند یې ونه کړ چې خوند یې ونه کړ ویم دا یو شرط ویم دا شرط دی وی ټینګ یې پې وی یو وی ښه اسلام ایمان مې پرېښود یهودي شوم دله ده دا د څه ګناه وه د سترګو ورپسې د څه ګناه شروع شوه د غوږ ورپسې د څه ګناه شروع شوه د ژبې ورپسې کفر لال کفر شو کفر دغه د سترګې ګناه نه کفر ته خبره لاړه او خوشحاله دی بابا چې دایره بغیر مهر نه په یو پوټي ټکی راته ښځه میلاو شوه د هغه پوړی نه را کوزېده خپې او خوی د لاندې را پرېوت سر د لاندې راغې دا سټې لاندې شو خپې پې د پاته شوې مردار شو مړ شو جنې پاتې شو نبی علیہ السلام فرمایي ډېر کرتا د یو انسان او د جنت په منځ کې یو لش مزلي د جنت په ځای دوزخ ته وغورځېږي دا سړی شو حضور پاک مبارک رښتیا و یعنی دغه مرګ مقدر او لازمن خپخ ویدا او بانګې ویلو که دا ګناه د سترګو نه وې کړی
او دې ښځې ته نو کتلې او توبه استې وې او ایمان یې نه وې پرېښود دقه مرګ یې مقرر و دې نه نورېدله نو کوم خواته جنت صدقه چې بانګ یو سړی وي او خلق منزل را وبلي د دې نه بهترین عمل بل نشته خلق منزل را بلي او بانګ وي او د هغې نه پس مړ کېده شهید به او جنت ته به ته لیکن د سترګو نظر یې پرله پسې که د غوږ نظر شو د ژبې نظر شو بیا ورپسې لال کفر شو دومره خطرناک شی دی نظر خدای دې د سترګو د غوږ د نظر نه وساتي نن سبا هلکانو سره موبایل موبایلو کې تصویر دا د سترګو نه ګوزې نه جنکو سره موبایل دی پاکی که تصویر دی اصل دا زینا دا دستر تصویر والا موبایل تصویر تا گوره اخباری تصویر تا گوره در رساله تصویر تا گوره او تا پاکی خپل خواهش تا توی چی شابه گوره وطا او دا گناه نظر که دا طول جرم دی تصویر خواسم گناه دا او بیا دا علت چی جنه تصویر تا گوری او جنه دا علت تصویر تا گوری زینا شو زینا خطرناک زینا ده لعنت ته خدای پې ورېږي ګناه کبیره ده وړه ګناه هم نه ده غټه ګناه ده نو د سترګو او د غوږ د دې دواړو ګناهونو نه کوشش کوي مسلمانان ورونو چې ځان وساتي پر یې غوږ څه واوره قرآن واوره تلاوت پې واوره ذکر پې واوره بانګ پې واوره چې کوم انسان لیونی وي لیونی وی پر ایک وقت کې ولا بانګ ووایا که کوم انسان داسې دی چې هغه نیم پاگل دی وی پر هغه وقت کې ولا بانګ ووایا که کوم انسان ناپوهه دی سبق مې نه یادېږي دماغ مې کمزور دی پر هغه وقت کې ولا بانګ ووایا ور په وقت څونه فایده حاصلېږي او چې کوم ماشوم را کوټه پیدا شي څه چل وسره خلک کوي په حقیقت وخت کې ولا بانګ وي په هغه وخت کې وته اقامت کوي دا ماشوم خو دغه وخت کې پوهېږي نه لیکن په هغه وخت ولا د الله دا نوم وردن نه کوي دا د وخت فایده شوه قرآن واوره تعالی نه درځي قرآن یو حافظ یو قاری صاحب ته واجي د قرآن شریف لږ تلاوت وکړه چې زه واورم هلته بانګ ویلې کېږي فورا ورته متوجه شه چې بانګ ویلې لډو دې بند کا خبرې دې بند کا یو ناشنا واقع دې پور را یاده شو د رمضان میاشت یو جنې ټي وي ته ناسته ده ټي وي ګوري میلمانه را روان دي مور دي جنې له اواز ورکړه بچې دا ټي وي دې بند کا او میلمانه را روان دي رو جماعتې به مونږ سره ډوډۍ به مونږ سره راشه ما سره لغونې کار وکړه نه مورې ما ته چغې مه وه یو پروګرام دی هغه ګورم بچې پروګرامونه دې پرېږده میلمانه راځي کټوۍ پخول غواړي مور دې ما اواز ورکوي لور ورته وایي چې نه ما مه تنګه وه زما یو پروګرام دی هغه ګورم چې مور کله تنګه کړه ټي وي اوچت که او بره کوټې ته لاړه هلته یې دنده ټي وي ولګو مور بیا وروخته چې یې لورې بانګ وایي د خدای الله اکبر وایي زه ډوډۍ را سره نه پخې هغه روجمات م ما تیار که هغه پخلی م ما وکړه میلمانه م رالل خو ته مې راباندې وکړه دا باجه دې بنده که بانګ وایي د خدای نوم اخیستلی کېږي خدای ته وګوره کوئی دی بانگونه اخوا چې د ما پروګرام خرابېږي اخوا چې بیا ما ته چغې مه وه زه پروګرام ګورم فلم سینما ګورم ما ته چغې وایي دره نه بره راوخته موته راپسې بره راځي بانګونه دې وایي بانګ څه ته وایي خدایه پاکه راکوز شوه بیا واپسې وخته چې بچې هغه روجه خو دې ما ته که راشه که نه میلمنو سره کېله نوړی ډوډۍ خو روجه خو دې ما ته که اواز نه ورکوي ورته ور ډبولې شروع کړل ور ورته ډبوي چې ور لرې که نیک بخت دلته مې دله ډوډۍ راوړه یو نوړی وخوره یو کجوره پې کړه روجه خو ما ته که په شړک دې ولګي ستا هغه دور اواز نه ورکوي روجه ما ته که پسې راغله چې جنۍ خو دن نه ده اوس چغې او ورته وایم چغه هم نه راکوي اواز هم نه راکوي دا څنګه ټي وي دی او ټي وي لګیا دی غږېږي د کوټې نه ټي وي اواز راځي نه دی اواز نه راځي رونه ورپسې راوختل پلار راوخت اواز نه ورکوي شک یې پیدا شو چې دروازې ورپسې ما ته کړه ویې کتل جنۍ په فرش لاندې مړه پرته ده ټي وي غږېږي لګیا دی سندره فلم شروع دی جنۍ په فرش مړه پرته ده ګوره ژوند ته ګوره که دا ټي وي وختي بند کړی دی او دا راغلی و د بانګ احترام یې کړو چې خمورې او توبه زه ګناه خو کومه خو دا بانګ یې ووی نو دې دپاره ټي وي بندوم او دې بانګ سره یې دغسې ویلې وی الله اکبر الله اکبر بانګ چې وایي نو بانګ سره به هغه الفاظ وی او روجه یې ماته کړې وي په محبت او په مینه نو ممکن ده چې د خدای د نوم په اخیستو کې دې څه وتی وي ځکه دغه ټیم د هغې مقرر و
هغه سیو نکړله سات یې ووته چې سیو وته هغې راځي راوچتوي راوچتېږي نه وجود نه اوچتېږي خلک جمع دي زور ورکوي ځمکې نه وجود نه اوچتېږي خدایه داسې چلو شو دا خو داسې نه لکه ټینک چې اوچتی دا خو نه اوچتېږي یو انسان و هغه ټي وي لاسې ګوتې یوړې ټي وي مردار خو دې دی نه خوب ته د ټي وي د لاسه دا نقصان دی خو چې هغه یو کس ټي وي اوچت که دې خوا د وجود اوچت شو وایي دا خو چې ټي وي اوچته وجود یې اوچتېږي ټي وي چې ښکته پروت وي وجود یې نه اوچتېږي دی راکوزول او ټي وي مو سره راوچت راکوز ټي وي چې به یې کېښود وجود به یې دروند شو چا اوچتول یې نه شوه او چې ټي وي به یو کس اوچت که نو دا به راکوز یې کړه راکوز یې کړه ټي وي مو سره راکوز که اوس یې غسل لوړي بیا نه وجود نه اوچتېږي په زور یې اوچتوي نه اوچتېږي هلکه وایي داسې چل دی دا ټي وي ورسره اوچتوی او ټي وي ورسره اوچت که نو دې وجود اوچت شو غسل یې ورکړ بیا جنازه وله اوچتوي جنازه نه اوچتېږي وی چل هم په دا ټي وي کې دی په دې سره یې مینه وه ټي وي وله جنازه کې دا سر ته کېښود او جنازه یې اوچته کړه مقبرې ته یې روانه کړه ټي وي سره مقبرې ته لاړه هلته یې ټي وي لرې که بیا کټ نه اوچتېږي چې قبر ته دفن شي زور لګوي سړي کټ نه اوچتېږي وی به داسې وکړې ټي وي سره یې مینه محبت دا ورسره په دا لحد کې یې ښخ کړې دی د دنیا سزا شوه خدای خبر چې د آخر به څه سزا وي زما رونو دا د نظر ګناه ده الکان او جنکې ګډوډ سینما ته ناستي ټي وي ته ناستي فلم ته ناستي الکان پردو جنکو ته ګورو جنکې پردو الکانو ته ګوري حیا بالکل ختم شو خدای دې مونږ کې حیا پیدا کړي نور کله به ځه چا به ګناه کوله هلک د پلار نه او د مور نه پټه به یې کوله یا لور یا زوی به کوله پټه به یې کوله اوس یو ځای ناستي یو سوداګر چرته په سفر ته د عبرت خبره ده هغه سره وینځه وه هغه وینځه خشته وه خوبصورته وه خرڅوله خو یې نه چې دا خو زما وینځه ده ځان سره یې بوتلې هم نه شوه پیارېده چې په سفر کې څه فتنه جوړه نه شي په دې کلي کې یو نیک انسان ویده دا نیک انسان دی هغه سره به امانت کېده او وینځه یې بوتله هغه نیک انسان ته وایي دا مې تاسو کره امانت راوسته او زه تجارت په سفر ځم چې راشم بیا به یې راکړي هلکه مونږ سره را ویزه مو پرېږده مونږ په فتنه کې مو مبتلا کوه زما زامن دي او بچي مې دي وی چې نه به زه کوم خوا بوځم خرڅو مې نه لکېږي مې نه او په سفر یې بوتلې نه شم پې یېرېږم او ستا راته نیک سړی ښکاره شوې بس تا کره به خدمت کوي تر څو چې زه نه یم راغلی دا نیک سړی چې ته یو ځل کور ته راننوت په دې ویندې نظر ولګېد ګناه نظر یې پې ولګېد دا خو نیکان نیکو فوراً یې توبه ویسته الله ته چې خدایه ما نه خو غلطي وشو نور مې نه لاس وروړی دی نه مې څه بل څه ګناه وکړه خو خدای دا مې غټ جرم وکړو چې دی پردی وینځې ته مې په بد نظر وکتل په دې یو پیر صاحب ونې که غلله وی دقسې مې یو وینځه وه چې را سره امانت یې ښودې وه او ما ورته په بد نظر وکتل او زه په ځان پوهېږم چې د الله تعالی زما په زړه کې کوم هغه مینه محبت او کم د عبادت شوق هغه مې لاړ برباد شو دې نظر سره رانه څه لاړل وی داسې وکړه پلانکي کلي ته به لاړ شي هلته یو پلانکي نوم یې دی او هغه به راته دعا وغواړي نو الله به راته را ګناه معاف کړي ډېره ښه ده دې لاړ هغه کلي ته او د خپل استاذ چې ورته کوم سړی ښولو د هغه تپوس یې وکړه وی دا نمونه نیک سړی بزرګ پیر شته خلکو وی نه پیر خو په دې نوم نشته یو ځای تپوس کوي بل تپوس کوي وی پیر نشته په دې نوم نیک سړی او دلته کې یو د شرابخانه کې یو هلک دی او بدعمله غوندې دی په دې نوم هغه شته نه زه خو راغلی یم چې دوا به راته وکړي نو په بدعمله څه کوم او شرابخانې بازار کې څه کوم واپس راغی خپل استاد ته وایي صاحب چې تا چاله لېږلي هغه سړی خو ما ونه موند او چې تا کوم نوم وښو نو په هغه نوم یو کس وی شته خو د شرابخانې او د ډمبازۍ بازار کې پروت دیره دی وی مغله ورشه دعا درته وکړي چې دی ورغی د خو پټکې په سر و جامې اوږدې دي خلک هم ورته ګوري چې دا ملا صاحب په دا شرابخانې په دا بازار کې څه کوي د بدعملۍ دې بازار کې څه کوي چې ورغی هغه تپوس یې وکړه په هغه کور وردن نه شو هغه هلک ته چې ورغی یو نوجوان هلک ناست و ستا پلانکي نوم دی یو خوا کې ورسره یو جینۍ ناسته وه ورسره یو بل هلک ناست دی او د شرابو یو لوښی ورسره پروت دی شرابو خپل مخصوص لوښي وي دی لا بدګمانه شو چې دا څه په مصیبت وړېدم دا چاله زه رالمه ده ته زه دوا وکړم او که دی به ما ته دوا کوي
یراسم راغلی مراشه خپل ورته وایا وې زه جی پلان کې را لګلې مو دغه سیمانه د نظر یو ګناه شوی ده د نظر غلطی را نه شوی ده او تعالی راغلی ته مهرباني وکا ما ته دعا وکړه چې ګناه ما ته الله معاف کړي توبه خو دې ستې ده کنه وی یو توبه مې ستې ده وی چې توبه دې وست الله برته معافي وکړي اوس هم تاسو ته مم کو چا د نظر د غوږ ګناه کړی وي مایوس کیږي نه د الله په حضور کې توبه واسي یو دوه رکعات صلات توبه دیو کی نفل او دا غینه پس توبه واسي چې یا الله کما په غوږ یا پستر ګداسي ګناه کړی خدای ته راته معاف کړي دا ژوند د مرګ پته نه لګي ویدا الله بر سره خشي یا وې د تعالی خو هغه خپل استاد را لګلې ما خدای ته دغه د بازار کې ناستې ده شراب خانه او د بدعمله او دا جنې در سره ناسته ده او دا زنانه او دا لک در سره ناسته او دا شراب دلته پراته دي هغه وې دا زنانه چې دا د مامور ده دا پردې نه ده او دا لک چې تاولید دا مې زوی دی او دا چې تکم بوتل ما سره نه دغه شراب نه دی ګلاس کې راوړل وې دا پیری سړی غوسه ناسه پوه چې را څه بدګماني خو مې ختم شو نو څه دلته سره دی رې ها رښتیا دوا تخپل الله نه دی ویلې دوا تعالی الله نه ویل چې مانه دا ګناه شوی دا دوی چې راځم په دې سړی نه بده دعا غواړم که زبو تکم نو دا ته پوښتنه ته شروع کړل دلته سلام وسېګل دلته سلام وسېګل دلته سکه ناغه وتوي په جواب کې سړی وې دلته ځکه وسېګم د شراب خانه په دې بازار کې چې کچره داسې بار دی روما نو بیا به خلکو وین را سره امانت کې خو دینو زما به پیشق پیدا کېده دلته ځکه دی رې او سړی خو واقعي نیک سړی دی او د کشف خاوند دی د کرامت خاوند دی وی حضرت دا ګناه ما نه شوی د واقعي او تا راغلی ما ته دعا وکړه دا مې دې پورې وی چې دا هغه ځای نه چې کوم دی د نظر تهمت دا غي نمځان ساته د دې وجنه زموږ علماء کرام لیکي او زموږ طالبان په پوی دي چې د حرام مقدمه حرامه او د نیکه د ثواب مقدمه اغم ثوابي نو که یو سړی یو نظر او کی په دې خیال یو امرد انسان ته امرد چې د کم الګیره نه راغلی په غلط نظر نظام خطرناک ګناه جنې ته نظر کول او غوږ کې خودل چې راځه دا غان اورم په موبایل کې نن سبا خلکو دا سیدونه باندې کړی دي کنه مخکې کې یو ځای کې مونږ کاو زه مخکې ولاړم په مازه کې درنه سیب داسې ټنګار شروع شو کنه او خو خدای پاکه او بیا باندې دم نه ټوله توجه د مونږ دغه خلکو هم ګډه وړه شو ده مونږ هم ګډه وړه شو څه ناشنا لوبه وه سندره وه خدای دا چا دا دومره ظالم څوک دی هلکه دا ولې دا د رنګټون چې لګې نو د هغې په ځای باندې چې تا بل څه ټکې ولګوه ته ګانه ولې لګې ډېر خلک په دې موبایلو کې سندرو اواز کېږي داسې ده که نه ده چې سلام مو وګرځو ما دعا کوله د بدقسمتۍ نه د هغه سړي هغه موبایل بیا ټنګار شروع کړه هغه ګانه بیا شروع شوه چې شروع شوه چې ما ورته وکړه یو بوډا سپین ګیری و بوډا سپین ګیری و ته یقین کوه لاسونه یې رپېدل هغه جیب نه هغه دغه راوویسته هغه دغه یې هغه موبایل یې لکه د مړس په پنجره کې بند کړی و خلطه کې بند کړی و کله به تار یو خوا راخ کو کله بل خوا هیبت هم په غریب راغی کله به بل خوا راخ کله بل خوا خلکو مته وکړه یا بابا یا د خدای دې یک وخت د قبر په غاړه ولاړې دا او یو اتیو سلو کالونو عمر به زیات او غالبا دا ته څه کې دا د غوږ ګناه ده په دې څه سندره دې واورېده او یا دې ونه لري په دې څه نو بعضې څیز کې تا ته څه فایده نه میلاویږي ګناه دې کېږي دغه ګناه نه ځان ساته نو د نظر ګناه او دارنګې د غوږ ګناه دا دواړه ډېر خطرناک جرم دی د دې نه ځان ساتئ او دا بیا نورې خطرناکې ګناه ته مفضي کېږي او غلطې ګناه ته رسېږي د دې نه ځان ساتل پکار دی او د غوږ ګوره ډاکټر له چې زنانه بوځئ لاول کوشش کوئ چې زنانه ډاکټر زنانه ته وښایئ خو که چېرته نه پیښیږي یا د علاج ډاکټر ښځه نشي کولی ډاکټر سړی هم بوتلی شي بیا
خو کوشش وکړه چې په پرده کې سړی دې ورسره لاړ شي، خپل په پرده کې ځان په پرده کې کړي او هغه ډاکټر ته وښایي. او ډاکټر لم پکار دی چې دې علاج کوي د زنانه مثال په طور د ضرورت په وخت کې داسې نظر دې ورته کوي لکه د خپل خور په شان دی. کوشش ته دا کوي چې مخ ته وله نظرونه کړي یا اندامونو ته وله نظرونه کړي، نظر دې ښکته کړي. دا دیني مسایل دي. دا ټنګه ټونګه اورېدل او ټي وي ته ناست او په موبایل باندې فلمونه کتل او په کمپیوټر باندې فلمونه کتل او پردو جنکو ته کتل، دا سخت جرم دی. یا په اخباراتو کې بعضې وخت غلط تصویرونه راځي، ګنده تصویرونه راځي، هغې ته کتل. او یا بعضې خلکو په خپلو کورونو کې ځان له تصویرونه اویزان کړي، د ډمانو تصویرونه، ډمو تصویرونه. دې کې څه فایده راله تا اویزان کړه؟ تصویر اسم په کور کې لګول ګناه ده، بیا د ډمو تصویرونه لګول ګوره د خدای د رحمت فرشتې نه راځي، د خدای د قهر او د خدای د غضب فرشتې راځي. نو چې کوم ځای د الله د رحمت فرشتې نه راځي او د خدای د قهر او د غضب فرشتې راځي، هغه ځای باندې د خدای رحمتونه نه ورېږي او د خدای قهر او لعنت ورېږي. د خر ورځ به څوک چته ومني. او خیر دی د قرآن شریف په درس تنخواه غشتل، په ناظرته بچو ته سبق ښیي او هغه تنخواه درکوي، بلکل په درس و تدریس باندې د قرآن په ښودنو اجرت او تنخواه غشتل جایز دی. د جنازې د لمونځ تپوس کې جنازې لمونځ فرض کفایي دی. کوشش دی وکړي چې د کور نه یو کس لاړ شي، کني د محلې نه دی یو لاړ شي، کني د کلي نه دی لاړ شي. ګڼ مسلمانان که څه لږ هم جنازه وکړي او نور ونه کړي د ټولو غاړه پرې خلاصېږي. او که چام د کلي نه شرکت ونه کړه، مثلا په دې کلي کې مړی داسې خو نه کېږي، خو که ونه کړه د ټولو غاړه پرې بندېږي، ګناهګاري. دعا وکړئ پروردګاره موږ د نظر نه د غوږونو د ګناه نه پام نه امان کړو. ساتو یو مسله ګورې دا هم د بعضې وخت خلک د بل نه خبره پټوي. حدیث پاک کې راځي که چا نه خبره پټوله او دې لګیا دې غوږستنې کوي، هغې ته خبره پټوي او دې غوږستنې کوي چې دا خبره زه واورم بل ښه ورسوم. وایي د قیامت په ورځ به د دې سړي په غوږونو کې الله ګرمه سیکه واچوي. دا هم خطرناکه ګناه ده. الله دې هم د غوږونو د سترګو د ګناه نه پام نه امان کړي وساتي. او پروردګار دې راله د دواړو جهانو خیر نصیب کړي، برکتونه نصیب کړي. که چا کړي انسان دی، الله دې موږ د ټول معافي نصیبه کړي، د دغې ګناه دې راته الله عفو نصیبه کړي. مردگان چې څومره وفات دي، خصوصا د مؤمن رحمت الله بیا راته رایاد شو، الله دې مغفرت نصیب کړي. یا نور مشران ټول دې خدای وبخي. مونږ د منکشرانو ته دې الله تعالی د ایمان او د اسلام هدایت نصیب وګرځولې کړي. اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد. ګرانو محترمو اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 394 نمبر کیسټ ډک شو. په دې کې تاسو بیان واورېده د نظر او د غوږونو د حفاظت بیان. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریبا هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. ښه معجزې کمې کمې دي، درته نن ښیم، بعضې درته شمېرم. الجنة ستودیو